جوړ په خیر. تاسو په خبره اوریدلې چې ملا محمد ادریس په 400 کې وژل شوی دی، داعش پړه په غاړه واخیسته. خو دغه له وژنې سره سم د افغانستان طالبانو ډیر عاجل او چټک خبرګونو خود او ډیر سخت خواشینی په څرګنده کړه. نورم ډیر ګڼ ملایان په پښتونخوا کې او په افغانستان کې ډیر زیات خفه دي، ته د جړاګانو ویډیوګانې دي او د مرسیو ویډیوګانې دي ما ولیدي. شیخ ادریس په اکوړه خټک حقانیه مدرسه کې استاد پاتې شوی دی. لسګونه سلګونه او حتی زرګونه ملایان روزلي دي او هغه ملایان روزلي دي چې د افغانستان په جګړه کې ونډه لرله، د افغانستان د خلکو په وژنه کې ونډه لرله، د افغانستان په تباهۍ کې ونډه لرله. نو د شیخ ادریس کردار هم د افغانستان په جګړه کې، د افغانستان په دغه نږدې څو وخت کلن ناورین کې هغه پټ نه دی، ښکارا کردار دی. خو ما سره پوښتنه پیدا شوه، دا اوس چې د ویډیوګانو ګورم د جړاګانو د مرسیو، نو موږ ته ملایان ویلو چې د شهادت مرګ دا یو مقدس مرګ دی او دعا به کوله چې خدای د شهادت مرګ راکړي او خدای تاسو هم د شهادت مرګ درکړي. نو دغه ډول دعاګانې به وي او ځوانان به هڅول چې باید ځان شهید کړي. نو که د شهادت مرګ دومره غوره مرګ وو او یا ده، نو د شیخ ادریس مرګ چې تاسو شهادت بولئ، نو په دې بیا ولې خفه یې، بیا په ولې ژاړئ؟ ځکه نو خو که شهادت مقدس مرګ وي، نو خو مولا د پاره خو هم دغه تقدس په کار دی چې د مقدس او تر ټولو لوړه درجه مولا مو ترلاسه کړي. داس خو نه ده چې عام سړی به د عام سړی لپاره شهادت مقدس مرګ دی او د مولا لپاره بیا د شهادت مرګ مقدس مرګ نه دی. نو که مقدس وي، که لوړه درجه وي، نو د مولا او د امید لپاره باید یو ډول وي. نو په دې کې باید جړاګانې ونشي. زما یاد چې په افغانستان کې به کوم طالبان چې به وژل شول، نو بیا به خلکو ته ویل کېدل چې تاسو مژاړئ ځکه دا شهید شوی دی، نو وای دا ژړا نه ده پکار. نو دغه ملایان چې زموږ د طالبان د افغانستان هم چې دوی ژاړي او خفه دي او خواشینی دي، نو او په پښتونخوا کې هم په ډیر خواشینی دي. نو پس دا په دې معنی چې د شهادت په مرګ تاسو خفه یې، نو د شهادت په مرګ خو مخه فکیږي ځکه هغه خو لوړې درجه ترلاسه کړې دي. نه یو وړ یو بل مسله د موږ تاسو په پښتو کې ډیره خبره اکثره وخت دا وایو چې وای څاکیندون کې په څا کې وي. ګوري شیخ ادریس د افغانستان د پاره ګڼ وسلوال روزلي دي. یعنی دا اوس که دا ویډیو تاسو ګورئ، تاسو به خامخا زه پوهیږم چې هغه د افغانستان خلک وي، هغه په پښتونخوا کې وي، خامخا به د کورنۍ یو غړی خپل خپلوان یار دوست ملګری په دغه افراطي جګړې کې له لاس ورکړی وي. مثلا ما خپل د خپل کورنۍ غړي له لاس ورکړي دا او دې ته ورته په لزګونه، یعنی زه یو کوچنی بیلګم، سلګونه زرګونه انسانان به داسي وي چې د دغه افراطي جګړې ښکار شوي دي او د دغه افراطي جګړې لپاره اورلړونی چا جوړول. دغه ادریس غوندي خلکو چې دوی په حقانیه مدرسه کې د خلک روزل او ولته براتل او جنگ به کاو، طالبي جوړ شو، لاغي وړاندې مجاهدین روزل، ورپسې ټي ټي پی را جوړ شو، د داعش د همدغه خلکو له بد نه راووتل او دغه سیمه د اور په لمبو وسېسله. نو پس یو څوک چې د اور په لمبو کې ګوتی وهي، نو خو خامخا به توريږي، خامخا به سوځي. یا که څوک ماران روزي، نو د مار د ټک انتظار دی باسي چې مار به خامخا خوري. نو پس ما هیله د مولانو نه داده که شهادت یو مقبول ترین مرګ وي، نو تاسو باید خوشاله شئ، تاسو باید نن د جړا په ځای خوښي وکړئ.